د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمه وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د غویي 20مه نیټه ده چې د 2025 کال د مې له 18مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د 5 تفاهم لیکونو لاسلیک. په بغلان کې د غېږ نیونې د پسرلنۍ جام لومړۍ سیالۍ ترسره شوې. 843 میلیون افغانیو زاړه بانک نوټونه په شمال زون کې سوځول شوي. او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگي اسیرانو د تبادلې لومړۍ هوکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او روسیې ترمنځ د 5 تفاهم لیکونو لاسلیک. د افغانستان او د روسیې فدراسیون ترمنځ 5 تفاهم لیکونه د ملا عبدالغني برادر اخندزاده د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د روسیې د صدر اعظم اقتصادي مرستیال په شتون کې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګرۍ پراخول او همدارنګه د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د غټو شرکتونو ترمنځ د نفت او ګازو د څېړنې، استخراج او تصفیې په برخه کې ګډ کار او د صنعتي لوژستیکي کمپلیکس او سیمه ییز تجارت رامنځته کول رانغاړي. په بغلان کې د غېږ نیونې د پسرلنۍ جام لومړۍ سیالۍ ترسره شوې. په نهرین ولسوالۍ کې د غېږ نیونې د ورزش د پسرلني جام تر نامه لاندې لومړۍ سیالۍ د فدراسیون کوروش او د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د بغلان ولایت له ورزشي کلبونو څخه 100 ورزشکارانو ګډون کړی چې د بېلابېلو عمرونو او 12 وزنونو په کټګورۍ کې سره سیالي وکړي. د بغلان ورزش مسؤلین وایي د دې سیالیو هدف د لوبغاړو د غېږ نیونې د اصولو سره بلدول او د ورزشکارانو ترمنځ سالم رقابت ته زمینه برابرولو. 843 میلیون افغانیو زاړه بانک نوټونه په شمال زون کې سوځول شوي. د افغانستان بانک وایي چې 843 میلیون او 410 افغانیو زاړه او مندرس بانک نوټونه د هیواد په شمال زون کې سوځولي دي. په یو خبرپاڼه کې ویل شوي د اقدام د زړو بانک نوټونو له دوران څخه د ایستلو او د پیسو په تبادله کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره شوی دی. د افغانستان بانک مرستیال ملا محمود اخوند وایي بانک په دوامداره ډول زړې پیسې راټولوي او د نوو پاکو بانک نوټونو له لارې خلکو ته اسانتیا برابروي. او وروستی خبر دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگي اسیرانو د تبادلې لومړۍ هوکړه. د اوکراین د دفاع وزیر رستم امروف چې د خبرو اترو د پلاوي مشري کوي ویلي چې د استانبول په خبرو کې دواړه لورو د جنگي اسیرانو د تبادلې پر سر توافق کړی چې پکې به 1000 روسي اسیران د 1000 اوکرایني اسیرانو سره تبادله شي. اوکراین غوښتنه کړې وه چې د مې له 12مې نیټې وروسته د بې قید او شرط اوربند وشي، خو روسیې دا غوښتنه رد کړې ده. د استانبول خبرې لا هم روانې دي سره له دې چې روسیې ولسمشر پوتین په خپله پکې ګډون نه دی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې پلاوی سختګي بللی او لویدیځ هم د پوتین پر جدیت شک څرګند کړی دی. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه تر بیا که وختونه لوی الله مل شه.